باب الصفات الحروف. دو شیرونو کې غیر متضادین په کې ذکر کړی دي. صفیرها صاد وزاي سين، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطل. صفيرها صفات لازمه غیر متضاده او کې یو صفیر ده چې دا درې حروف دي، صاد او زا او سین. صفیر خو پیژنې تیز आवाज، شپېلې پشان تیز आवाज چې د دې حروفو په ادا کولو کې باید څنګه شي پیدا شي. تفصیل تاسو ته یاد ده. و یو بل صفت د په صفات لازمه غیر متضاده او کې چې هغه ته قلقله وایي. څه شی ورته وایي؟ قلقله. نو قلقله جنبش او حرکت او ټکان ته ویل کی، یعنی کله چې د قلقلې حروف چې دغه قطب جد قطب جد دا حروف ساکنین او قلقله بکیږي، یعنی د دې حروف ادا کولو کې به आवाज اول مخرج ته ځي او مخرج ته هغه نه ورسته بیرته شاته راتنبیږي. دغه شاته راتنبیږي आवाज ته ویل کیږي د قلقلې आवाज. صحیح شو. واللین او په صفات لازمه غیر متضاده کې یو د صفت اللین موجود ده چې هغه هم دوه حروف لري چې واو و یاء سکنا، واو او یا وی خو ساکن بوي، وانفتح قبلهما دا دواړه به ساکن وي خو فتحه بوي د دوی نه مخکې. وانفتح قبلهما. صحیح شو. واو او یا د سکون په حالت کې چې مخکې ته نه فتحه وي د کوم حروف ویل کېږي؟ حروف لین. او بیا وایي اخر کې والانحراف صححا، او انحراف هم ثابت ده، انحراف هم دغلته موجوده په صفات لازمه غیر متضاده کې. خو چیرته؟ فی اللام والراء، فی اللام والراء، په لام او را کې وایي انحراف موجود ده. که چیرته آلته ته فکر ونه کوې نو را په ځای به چی جوړ شي؟ لام به جوړ شي. دلته چې نو فکر کوه انحراف درنه ونه شي. والراء بیا وایي وبتکریر جعل، دغه را نه ده وایي انحراف هو پکې راغی خو دې کې تکریر هم پکې راګرځول شوی ده. وبتکریر جعل، تکریر هم پکې ځانګړی شوی دی د را دپاره. یو صفت ده چې یوازې هم د را دپاره ځانګړی شوی دی چې هغه تکریر ده. ولتفشي الشین، او بل شی ده شین د پاره تفشی صفت خاص شوی ده او ضاد د پاره استطالت. نو دا وس تفصیلا تاسو د ټول یاد ده، ما صرف اشارات وکول او که تفسیر وای نو 3 میاشتې په لګیږي، ځکه موږ تاسو د صفاتو په ذکر کې تقریبا 2 میاشتې کوم لګولې و کنه. دغه څه دا هر یو شعر د یوې هفتې درس پکې پروت ده. نو ولی تفشی شینو، تفشی چشته ویل کی شین دوغه، یعنی تفشی आवाज په خله کې انتشار تیتیدل او استطالت وګدواله، یعنی ضاد مخرج کې دا صفت پروت ده. یو د هغه صفتونو نه چې ضاد د ضانه جدا کوي نو قوي ترین مرجع پکې څه ده؟ استطالت ده. ځکه صفات لازمه متضاده او کې ضاد او ضاد ټول صفتونه شي دي یو شی دی، یوازې هم دغه صفت استطالت ده چې دا د ځوانه څه شي کوي؟ جدا کوي. نو ځوا کې استطالت نشته او دې کې استطالت موجود ده. بل هغه چې د رأس اللسان ادا کیږي د حافه اللسان ادا کیږي، هغه کې تدریج نشته او د کې تدریج پروت ده. دا شان چې راواله نو ضاد او ځوا کیفیت به څنګه شي؟ جدا شي. بس تا کنو تفصیل وایم. ها متوجه شي شیرونو ته. ها ها زمزمه. باب الصفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، قرأ متوجه شي. منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت،
شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وصاد ضاد ګوره دلته لنډ مت شوی ده ښه ځکه چې دال هلته متحرک کیږي وصاد ضاد طاء هلته حمزه ورکړې ده ضرورت شعري د وجې نه چې دلته مد ور باندې وشي ښه د باریکي ته خو فکر ده که نه ما د متصلې ته نه جوړ کړی ده او دلته چې دی نو دا د متحرک کړی دی یوازې په مد اصلي باندې وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المزلقة دغه ځای پورې صفات لازمه متضاده و غیر متضاده صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي شين ضادا استطل وللتفشي الشين ضادا استطل صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المزلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل لنډ او مختصره ترجمه ته لګوشي صفاتها دغه حروف صفات دی وی جهر دا او رخوت دا او مستفلن استفال دا منفتحه دا مسمته دا او د دې پنځو واړو ضد قل او د دې ضد ویل کیږي د دې ضد ویل کیږي چې ویل کیږي محموسها
دی یو ضد مهموسه ده چې حروف لز دي او مجموعه ده فحثه شخص سکت صحیح شو او دا د کم ضد ده د جهر د رخوت ضد ده شدیدها شدیده د رخوت ضد ده او حروف دي لفظ اجید قاطم بقت لفظ یعنی مجموعه ده اجید قاطم بقت او د شدت او د رخوت په منځ کې 15 حروف دي چې هغه متوسطه دي وبین رخو والشدید په منځ د رخوت او شدت کې یعنی په منځ د نرمي او سختی کې 15 حروف دي چې نه پورا نرم دي چې رخوه ورته ویل شي نه پورا سخت دي چې شدت ورته ویل شي دي ته ویل کېږي متوسطه دا په شمیر کې مستقل نه ده د دې دواړو ترمنځ یو درمیاني حالات ده او مجموعه ده لن عمر وسبع علو و حروف کې حروف مستعلیه دي خص ضغط قض دا مجموعه ده حصر چې په همدې مجموعه کې راهیسار شوي دي راګیر شوي دي صحیح شو وصاد ضاء وصاد ضاد طاء ضاء دا څلور حروف دي صاد ضاد طاء او ضاء چې دې ته ویل کېږي حروف مطبقه وفر من لب دا مطبقه ده کوم صفت ضد ده منفتحه وفر من لب دا شپږ حروف دي حروف مزلقه مزلقه ده مثبته ضد ده صحیح شو ورپسې وایي چې صفیرها دلته صفیر هم شته په صفاتو کې چې هغه 3 حروف لري صاد او زا او سین قلقله یو بل صفت ده چې قلقله ده پکې قطب جدن حروف دي واللین او د لین صفت ده چې 2 حروف لري واو و یاء واو او یا خو کله به دا واو او یا هر وخت لین دي نه سکنا چې ساکن وي وانفتح قبلهما چې ساکن ما قبل مفتوح ساکن مخکتنا فتحه والانحراف صحيحه نو دې ترڅنګ وي انحراف هم ثابت ده په 2 حروف کې چې فی اللام والراء فی اللام والراء او پراکه بتکریر جعل او پراکه صفت تکریر هم انتخاب شوی دی ګرځول شوی دی او ځانګړی شوی دی ولتفشی الشین او د شین د پاره تفشی صفت او ضاد د پاره صفت استطالت ضاد نستطيل او په ضاد کې صفت استطالت واضح شو ان شاء الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين